عجیبه خلک دي، سړی ورته حیران پاتې شي. دا خبرې د ننګرهار د شینوارو د هغه ماشوم دي چې ښوونځي ته په لاره د ترهګرو د موټر بم برید له امله شهید شو. له برید څخه وروسته د دې ماشوم کتابچه او شهید شوی قرآن کریم پاتې شوی چې په الهامي ډول د برید کوونکو وحشت ته یې لیکل کړي. د چارواکو په وینا د ننګرهار ولایت غني خیل ولسوالۍ پرونی برید کې 14 تنه شهیدان او له 40 زیات کسان ټپیان شوي چې ډیری یې میرمنې او کوچني ماشومان دي. په یاد برید کې د یوې کورنۍ 7 تنه غړي هم شهیدان شوي چې د غېږې کوچني ماشومان هم پکې شامل دي. ولسمشر غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي روغې جوړې شورا مشر، سیاسیونو او یو شمېر نورو ادارو او شخصیتونو د ملکي وګړو په ځانګړي ډول د ماشومانو وژل لوی او نه بخښونکی جنایت بللی او ویلي دي پر ملکي وګړو په ځانګړي ډول ښځو او ماشومانو بریدونه د اسلامي لارښوونو خلاف او بشري ضد جنایت دی. د ننګرهار پرونی برید له امله په ټول هیواد کې د غم او ویر حالت و چې ټولنیزو رسنیو کې د ټولو ولایتونو او له هیواده د باندې افغانانو د غني خیلو شهیدانو روح ته دعا کوله او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتونکي ول. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي هیئت غړي عبدالسلام حنفي هغه مرکه د ثبوت په توګه وړاندې کوي چې نوموړی پکې وایي په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو پرته لوی بریدونه هیڅوک او ډلې نشي کولی. د ننګرهار شینوارو شپږو ولسوالیو کې له تېرو 6 کلونو راهیسې څو خونړي بریدونه شوي چې هره پیښه کې لسګونه عام خلک شهیدان شوي دي چې ان د یوې پیښې شهیدانو ته ځانګړې هدیره هم جوړه شوې ده.